باور دې کېږي چې په نړۍ کې داسې یو هیواد هم شته چې ځینې خلک د انسان غوښه خوري او له حیواناتو سره د واده دودونه هم لري. هند هغه هیواد دی چې د زرګونو دینونو، دودونو او بیلابیلو کلتورونو له امله ډیر مشهور دی. خو د دې هیواد ځینې خلک داسې حیرانونکي او ویرونکي کارونه ترسره کوي چې هر څوک یې په لیدو او اوریدلو سره ډیر حیرانیږي. کیدای شي ستا په ذهن کې هند د رنګینیو، جشنونو، خوږو سندرو او ښکلو نڅاګانو هیواد وي، خو د دې ښکلې او رنګینې بڼې تر شا داسې ویرونکي حقیقتونه هم پټ دي چې باور کول یې اسانه نه دي. نن به تاسو ته د هند د داسې عجیبو او ډارونکو دودونو په اړه معلومات درکړو چې په اورېدلو به یې ډیر حیران شي. نو که چیرته ستاسو هند هیواد خوښیږي او غواړئ راتلونکي دې هیواد ته سفر وکړئ، نو دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ، هسې نه چې تاسو هم په همدې قبیلو باندې ورپېښ شئ او ژوند مو له ګواښ سره مخ شي. که فکر کوئ چې د انسان غوښه خوړل یوازې د فلمونو او سریالونو کیسې دي، نو سخت تېروتلي یاست. د هند له تر ټولو عجیبه او ویرونکو دودونو څخه یو هم د اغوري قبیلې پورې تړاو لري. د دې قبیلې عقاید له نورو خلکو سره ډیر توپیر لري. دوی شیوا د خپل خدای او ستر واکمن په توګه لمانځي او باور لري چې شیوا په هر څه کې حضور لري. له همدې امله د دوی په اند هیڅ شی ناپاک نه دی، حتی د مړي د انسان غوښه او انساني فاضله مواد هم. خو د دې کیسې تر ټولو ویرونکې برخه دا ده چې اغوریان باور لري هر هغه کار چې د نورو خلکو له نظره ممنوع، عجیب یا ناسم وي، د دوی د روحاني بشپړتیا لامل ګرځي. همدا عقیده د دوی د ډیرو غیر معمولو او ویرونکو کړنو بنسټ جوړوي. د بیلګې په توګه د دوی یو دود دا دی چې د مړو د سوځولو ځایونو ته نږدې ژوند کوي، ځکه باور لري چې شیوا په دغو ځایونو کې دوی ته ډیر نږدې وي او هلته ورسره ښه روحاني اړیکه ټینګیږي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې که د ځینو مړو جسدونه په بشپړ ډول ونه سوځي، نو د پاتې شونو د خوړلو په اړه د اغوریانو په اړه داسې ادعاوې او روایتونه شته. دوی باور لري چې د مړي د غوښې په خوړلو سره د هغه انسان ځواک او انرژي ترلاسه کوي. همدارنګه د مړو ایرې پر خپل بدن لګوي، ځکه د دوی په باور دا کار د ځوان پاتې کېدو او د ژر زړېدو د مخنیوي سبب کیږي. په ټوله کې د اغوریانو په نړۍ کې ډیر داسې کارونه شته چې د عادي خلکو له نظره ناسم او نه منونکي ښکاري، خو دوی یې د خدای ته د نږدې کېدو او روحاني ریاضت یوه برخه ګڼي. له بلې خوا دوی ډیر سخت او له ریاضته ډک ژوند تیروي، خپل بدن او نفس له سختیو سره عادتوي څو د دوی په باور پاک پاتې شي او له شیوا سره خپل روحاني اړیکه ټینګه وساتي. اوس راځئ د راتلونکي دود په اړه وغږیږو، هغه دود چې ښایي تر اوسه مو نه وي اورېدلی او تصور یې هم درته ډیر سخت وي. هیره دې نه وي چې تاسو له خان میډیا یوټیوب چینل څخه معلوماتي ویډیو څارئ. د هند له تر ټولو عجیبو او په عین وخت کې ویرونکو مذهبي مراسمو څخه یو هم تایپوسام دی. دا مراسم یوازې په هند پورې محدود نه دي، بلکې د هندو مذهب پیروان یې هر کال په مالیزیا، سنګاپور او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ترسره کوي. خو ولې ډیر خلک له دې مراسمو ویره لري؟ ځکه چې د مراسمو پر مهال ځینې ګډونوال خپل بدنونه سوري کوي، ځینې خپل ژبه او ان د مخ دواړه غاړې د فلزي میلونو سره سوري کوي او هغه له یوې خوا بلې خوا ته باسي. هر ګډونوال خپل پریکړه کوي چې د دې د نظر او ریاضت کچه به څومره وي. ځینې کسان لا تر دې هم وړاندې ځي او پر دغو فلزي میلونو اضافي وزنونه ځړوي څو د دوی په باور لا ډیر زغم او قرباني وښیي. د دې مراسمو تر شا هم یو مذهبي باور پروت دی. تایپوسام د هندو مذهب د جګړې د خدای موروګون په درناوي ترسره کیږي چې د دوی د عقیدې له مخې د شیوا زوی دی. ګډونوال باور لري چې دا نظرونه او زغم د موروګون د بریا، برکت او روحاني نږدېوالي لامل ګرځي. که غواړئ دا مراسم له نږدې وګورئ، معمولا هر کال د جنورۍ له وروستیو څخه د فبرورۍ تر نیمایي پورې ترسره کیږي. خو باید چمتو اوسئ، ځکه هغه څه چې هلته تاسو وینئ د عادي مراسمو په څیر نه دي او د ځینو خلکو لپاره ښایي له رواني پلوه ډیر درانه او ځورونکي وي. باور کول یې ګران دي، خو د هند په ځینو سیمو کې خلک نه یوازې غواوو ته درناوی لري، بلکې په ځانګړو مذهبي دودونو کې موږکانو ته هم ځانګړی احترام کوي. خو کیسه دلته نه ختمیږي. د هند په راجستان ایالت کې یو مشهور معبد شته چې کارنیماتا نومیږي او ډیری خلک یې د موږکانو معبد په نوم پیژني. په دې معبد کې زرګونه موږکان ژوند کوي او هره ورځ ګڼ شمېر زیارت کوونکي د درناوي لپاره ورځي. د دې دود پیروان باور لري چې دا موږکان سپېڅلي دي او زیان رسول ورته بدمرغي راولي. له همدې امله هڅه کوي چې هغوی ته خواړه ورکړي او ساتنه یې وکړي، ان که موږکان د چا جامې هم خرابې کړي. ډیری زیارت کوونکي پرې نه خفه کېږي او د هغوی ارامتیا ته لومړیتوب ورکوي. دا عقیده د یوې لرغونې هندي افسانې سره تړاو لري. د دوی د باور له مخې یوې سپېڅلې میرمنې چې کارنیماتا نومېده، له مړینې وروسته یې د خپلو پیروانو روحونه د موږکانو په بڼه بیرته راژوندي کړل. له همغه وخته د دې معبد پیروان دغو موږکانو ته د سپېڅلو موجوداتو په سترګه ګوري. د دوی په باور د
معبد د موږکانو لیدل یا هغوی ته خواړه ورکول د نیکمرغۍ، برکت او سوکالۍ نښه ده. اوس راځئ د هند د خلکو د غواګانو په اړه یو بل مشهور دود ته ورشو. خو دا ځل خبره یوازې د غواو درناوی نه ده، بلکې داسې یو دود هم شته چې د ډیرو خلکو لپاره حیرانونکی او ان ویرونکی ښکاري چې په راتلونکي برخه کې به یې ووینئ. اورېدلي به مو وي چې وایي غوا په هند کې یو له تر ټولو سپېڅلو حیواناتو څخه ګڼل کیږي او ډیر خلک ورته ځانګړی درناوی لري. خو ښایي دا موضوع عادي ښکاره شي، مګر د هند په ځینو سیمو کې داسې دودونه هم شته چې تر دې ډیر حیرانونکي دي. د دغو دودونو له ډلې یو دا دی چې ځینې کسان پر ځمکه پریوځي او انتظار باسي چې غواګانې پرې تیرې شي. خو ولې خلک داسې کار کوي؟ ځکه چې د دوی د باور له مخې دا دود د ژوند ستونزې کموي، برکت زیاتوي او نیکمرغي ور په برخه کوي. ځینان باور لري چې که د غوا خوشحالي د چا پر بدن ولګي نو هغه کس به د همغې ورځې تر ټولو نیکمرغه انسان وي. د یادونې وړ ده چې دا دود یوازې د هند په ځینو سیمو او ځانګړو مذهبي مراسمو پورې محدود دی او د ټولو هندیانو استازیتوب نه کوي. سره له دې دا دود لا هم د نړۍ له تر ټولو عجیبو او حیرانونکو دودونو څخه شمیرل کیږي. که یوه ورځ هند ته د سفر پلان لرئ، غوره ده د ځایي دودونو او مذهبي باورونو درناوی وکړئ څو له هر ډول ستونزې څخه خوندي پاتې شئ. او که تاسو مخکې هند ته سفر کړی وي، خپلې تجربې مو په کومنټ کې راسره شریکې کړئ. باور به هم سخت وي، خو د هند په ځینو سیمو کې د باران غوښتنې لپاره د چونګښو د واده په نوم یو ځانګړی دود هم ترسره کیږي. په ځینو هندي دودونو کې چونګښې د باران، برکت او حاصلخیزي نښه ګڼل کیږي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د خلکو اصلي عاید له کرنې څخه وي او باران د دوی د ژوند او اقتصاد لپاره ډیر مهم وي. د خلکو د باور له مخې که د باران په موسم کې باران ونه ووري او کرنیزې ځمکې وچ پاتې شي، نو د باران د دعا او هیلې په توګه دوه چنګښې نیسي او د هغوی لپاره د واده سمبولیک مراسم ترسره کوي. د دغو مراسمو پر مهال نر چنګښې ته د وارون نوم ورکول کیږي چې د اوبو له خدای سره تړاو لري، او مادي یا ښځینه چنګښې ته د وارشا نوم ورکول کیږي چې د باران او موسمي ورښت استازیتوب کوي. وروسته یې چنګښې یوه طبیعي سیمه لکه ډنډ یا تالاب ته وړي او د محلي موسیقي، نڅا او دودیزو مراسمو په ترڅ کې د واده سمبولیک جشن ورته جوړوي. دا مراسم تر دې ډیر چې د حیواناتو جشن وي، د انسان او طبیعت ترمنځ د اړیکې او درناوي یوه نښه ګڼل کیږي. د دې دود پیروان باور لري چې طبیعت ژوندی ارزښت لري او باید درناوی یې وشي. که درته ووایي د خپل سر د ماتولو په بدل کې به هیڅ پیسې هم نه درکول کیږي، آیا بیا هم دې کار ته چمتو یاست؟ د هند په ځینو سیمو کې هر کال داسې مذهبي مراسم ترسره کیږي چې پکې ځینې ګډونوال پر خپل سر نارګل ماتوي. دا دود د ځینو خلکو له مذهبي باورونو سره تړاو لري. د دې دود په اړه یوه مشهوره ولسي کیسه هم شته. ویل کېږي د انګلیسي استعمار پر مهال کله چې غوښتل د اورګاډي پټلۍ د یو سپېڅلي معبد له څنګ څخه تېره کړي، د سیمې خلکو ورسره مخالفت وکړ. د همدې کیسې له مخې انګلیسانو یو شرط کېښود، که د کلي خلک وکولی شي یو سلوات یا ډبرې په خپلو سرونو ماتې کړي، نو د پټلۍ لاره به بدله کړي. د افسانې له مخې د کلي خلکو دا ننګونه ومنله او د خپل باور د څرګندولو لپاره یې ډبرې په خپلو سرونو ماتې کړي. که څه هم د دې کیسې تاریخي کروالی روښانه نه دی، خو د خلکو په منځ کې د یوې مشهورې افسانې په توګه یادېږي. له همغه وخته د ځینو سیمو په مذهبي مراسمو کې د نارګل ماتولو دود رواج شوی دی. هر کال ګڼ شمېر کسان د معبد مخې ته راټولیږي او مذهبي مشران د ګډونوالو په سرونو سخت نارګل ماتوي. په دې مراسمو کې ځینې کسان ټپیان کیږي ځکه دا کار له خطره خالي نه دی، خو ګډونوالي د خپل مذهبي نظر او عقیدې یوه برخه ګڼي. د مراسمو له پیل مخکې ډیری ګډونوال د څو ورځو لپاره ځانګړي مذهبي اصول مراعاتوي او د خپلې عقیدې له مخې له ځینو خوړو په ځانګړي ډول غوښې ډډه کوي څو ځان د مراسمو لپاره روحاني او جسمي چمتو وبولي. په ټوله کې د هند په بیلابیلو سیمو کې داسې دودونه او رواجونه شته چې ځینې خلکو ته ډیر عجیب او حیرانونکي ښکاري. ډیری دا دودونه له لرغونو باورونو، سیمه ییزو افسانو او مذهبي عقایدو څخه سرچینه اخلي او ځینې تر نن ورځې هم دوام لري. ستاسو په اند له هند پرته د نړۍ په کوم هیواد کې نور هم داسې عجیب او حیرانونکي دودونه شته؟ خامخا مو خپل نظرونه په کومنټ کې راسره شریک کړئ. له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو خان میډیا یوټیوب چینل درسره تعقیبوئ. که ستاسو په ذهن کې هم کومه ځانګړې او عجیبه موضوع درګرځي، کولی شئ له موږ سره یې کومنټ کې شریکه کړئ تر څو موږ په هغه موضوع باندې ستاسو لپاره ځانګړې ویډیو جوړه کړو. او دا چې زموږ له معلوماتو څخه څومره خوښ یاست او زموږ معلومات ستاسو لپاره څومره په زړه پورې دي، کولی شئ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. موږ به هڅه کوو تر څو د خان میډیا یوټیوب چینل له لارې په پښتو ژبه علمي، کره او باوري معلومات تر تاسو پورې وړاندې کړو.